اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې زرمینې د کشمالې لخوا رالېږل شوې ویډیو په مرکز کې ښځو ته وښوده او غوښتنه یې ترې وکړه چې له نجیبې سره خپله مرسته وکړي. اوس به دا واورو چې سنګینه د شورا په دې فیصلې چې زړور خان به تبلیغ ته ځي ولې شکمنه ده. د سلګۍ پلاره دغه هلک سال اول اخلي او که نه هلک دې په شورا باندې بندي که بیا یې پوښتنه هم نه کې. پوښتنه یې ولې نه کومه؟ د زړور په هکله خو شورا ډېره ښایسته فیصله کړې ده. څه اوس یې بله فیصله کړې ده لکه چې زوی مې نور هم سخت کار ته وړاندې کوي، یو خوا بندي او بل خوا پې د سربند کارونه کوي. داسې ظالم خلک دي، نوره سزا هم ورکوي. سنګینې خلک ظالمان نه دي، هغوی موږ سره کومک کوي تر څو زوی سمې لارې ته راشي. شورا د خیره سره فیصله کړې ده چې زړور به تبلیغ ته ځي. تکلیف ته ځي؟ تکلیف له لاړو تکلیف شو. شورا نور څه نه غواړي، زما زوی جلا وطن کوي. که یې جلا وطن کولی نو بیا یې کلي ته ولې راغوښته؟ بندي کوې ولې؟ سنګینې د خدای خاطر وکړه، په شورا باندې غلط شکونه مه کوه. غلط شکونه پې نه کوم، همداسې دي. زما د زوی سره خدای ورانه کړې ده، کله ورته یو فیصله کوي او کله بله. خدای خبر شه چې اوس به په تقلید کې څومره وخت تېروي. بس دا معلومات به وشي له خیره، یا به 40 ورځې یا 4 میاشتې یا کال. الله، کال؟ لکه چې زما زوی یو کال بندي کېږي. بندي کېږي نه، تبلیغ ته لیږي، تبلیغ ته. دعا کوه چې خدای تعالی په دې لاره کې زړه ولګوي او سم شي. که چېرته مې زوی د خیره سره سم شو، د دې لوپرۍ بدعملۍ نه واوښته، نو زه به یو غټ خیرات وکم. کوه خیراتونه، ته خو په همدې باندې خوشحاله یې چې زوی دې د کور نه ورک شي. د سلګۍ پلاره ته په کور کې کښېنه او زه ورځم. چېرته ورځې؟ څه شی کې؟ زوی مې ګورم، مسافرۍ ته روان دی. خدای خبر شه چې بیا به یې کله ګورم. د شورا خلک ډېر ظالمان دي، ډېر ظلم کوي. ظالمان نه دي، په زړه کې خیره مه ساته. د زوی لیدو ته دې ورشه، لږې خبرې ورته وکړه، نصیحت ورته ووایه چې همدغه لاره ده چې ستا ژوند پکې ښه کېږي. که خدای کول سړی به درنه جوړ شي. های های ډېر مې ارمان دی نو چې زما زوی په سمې لارې برابر شي. صابرو څنګه چال ده؟ نن لکه چې مرکز ته نه یې تللې؟ نه میرو، زړه مې نه غواړي چې لاړه سم. ولې؟ خدای دې خیر کی، خیرات خو به وي که نه؟ و خیریت ده میرو، نن سبا په مرکز کې کار نسته، موږ نه کارونه پاتې دي، ایله خلکو ته خیراتونه ټولیږي. دا ته چې وایي صبرو، ولې خیراتونه ټولیږي؟ کشمالې د کابل نه د چا عکسونه رالیږلي دي، نجیبه نومیږي که چی دي؟ خیا ولې چی پیسوي دي؟ د کابل مرکز کارکوونکې ده، وایي چې ډېره بېوزله ده، تاسو ورسره مرسته وکئ. موږ ورسره دلته مرسته کوو خو نه یې اخلي. نو اوس یې عکسونه دې مرکز ته راولېږل چې بچي بوټان نه لري، جامې نه لري، تاسو ورسره کومک وکئ. خیا نو دا خو بیا ډېره ښه خبره ده که نه؟ میرو ښه خبره خو ده، خو چې د چا وسه یي، د موږ وسه کومه ده؟ زه خو یو لاسې ښځه یم، اعلام دومره به کومه چې هغوی ته په خیرات کې ورکم. نو حاجت نسته چې کار ته لاړه سم، کالې ته مې پکې ګټه نه راځي، نو ولې کار وکم؟ وا صابرو ګوره، همیش دا د خلکو سره ښېګڼه هم نه وي. خدای تعالی چې چاته وس ورکي باید مرسته یې وکړي. مرسته خو د وسې کار ده، هغوی خو به درته نه یې ویلي که نه
چې خامخا دومره شیان راوړه. نه دا خو یې راته نه دي ویلي. نو چې نه دي ویلي نو بیا په خوله لاس کېده. که دې وسه چې شی وسه خو وارې که، که نه نو بیا بېجایه خبرې مه کوه. خدای مکه د تا په وینا به دا نور خلک زړه توري سي. نن سبا یخني ده، داسې خلک هم سته ده چې مړی خو پرېږده جامو ته هم حیران دي. زه خو به دا دوا کومه چې خدای تعالی دې د سردار اکلونو ته ډېر ژوند ورکي چې د خلکو سره ښېګڼه کوي. ته وګوره کشمالی په کابل کې او دا بله دلته، که د ځان دپاره چې شی غوښته یې نو بیا به دې دا خبرې کولې. اثر موري و دې اثر موري، تاسو ماته د ډوډۍ خبر ولې نه راکوئ؟ نو خبرم څنګه درکړې وې؟ ته په دیره کې او اوس چې راغلې ډوډۍ به وخورې. مونږ خوړلې او ستا برخه هم پرېښې ده. څه تاسو خوړلې او ما ته هم پرېښې؟ و که نه، که ته یې خورې چې درته یې راواچوم. په سپوږمۍ باندې ناوخته و، هغه تله مدرسې ته، اوس به یې تا ته راواچوم، ته به یې وخورې. زه د ځان غم نه کومه، د وسلوالو د ډوډۍ خبره کوم. هغوی وږي دي. چې وږي دي نو زه ورباندې څه وکمه؟ وایي زه ورباندې څه وکم؟ ډوډۍ ورته تیاره کړئ، ډوډۍ مېلمانه دي. دا مېلمانه به داسې د مېلمنو خو یوه ورځ دوی او دوی دلته تا پاخه دیره کړي دي. که مېلمانه راشي نو په سر سترګو چې ډوډۍ هر څه به ورته تیاره و. مېلمانه خو د خدای تعالی رحمت وي او تا خو وسلوال دیره کړي دي. دا خو غضب دی، غضب. غضب نه دی، وسلوال دی، خو زمونږ د کور ساتنه کوي. ولې کور راته په کلیوالو سیځئ؟ د یاسر پلاره خفه نه شي چې دا وسلوال ستا په برجونو کې ناست دي، نو د کور سیځلو ویره دې شته دی او د همدوی په سر خو درته کلیوال غوسه دي. خو که دا وسلوال لاړل نو خیر خیرت به نه به تا ته څوک کور سیځي او نه به درته ګواښونه کوي. خبرې ډېرې مه کوه، ډوډۍ راواچوه ډوډۍ. خو موږ د وسلوالو برخه نه ده پخ کړې. د 3 کسانو ډوډۍ تیاره ده، موږ 2 خوړلې او ته پاتې او پاتې شو وسلوال چې څه ورسره کې وایي که زموږ د لاسه د دې خلکو خدمتونه نه کېږي. زړور خانه زویه، دا په تا باندې څه چل شوی دی چې ته د شورا هره فیصله منې؟ پلار دې راته وویلې چې شورا یې لیږي تکلیف ته. دا دی زم درپسې راغلمه. مورې، ما چې هر څه منلي دي د مجبورۍ نه مې منلي دي. داسې ظالم سړي ته یې واله کړی یم چې ځمکه او اسمان یې رانه هیر کړي. عجب ګل ډېر ظالم دی، په سربند کې راباندې دومره سخت کار کوي چې څه درته ووایم. او تا ته خو معلومه ده چې ما کله درانه کارونه نه دي کړي. نو شورا ته به دې ویلي و که نه چې بل ځای ته مې مه لیږئ، د سربند کار به کوم خو اسانه. د سربند په کار کې اسانه نشته و مورې، ځکه مې دې ته زړه ښه که چې تبلیغ ته لاړ شم او بیا که د شورا فیصله زه ونه منم نو نور هم راته سختۍ. د سربند کار به پاتې، غره ته به مخامخ کي چې هله غر را وکنه، بیا به د هغې سره څه کوم؟ ښه سمه ده زویه نو چې څنګه درته ښه ښکاري، خو ستا جدایي به ماته ډېره سخته شي. خدای خبر شه چې ته به هلته څومره وخت تېری؟ مورې، کوشش کوم چې ډېر وخت تېر نه کړم. رښتیا ته راته جامې او بستره تیاره که او همدلته یې راته راوړه. سمه ده، هر څه به درته تیار کړم. دا سفر دی خدای یوه ورځ که، خو فکر کوه چې څومره زر ځان ته لاره پیدا کولی شي نو پیدا یې که. په تا باندې زما دا مسافري او دا درانه کارونه نه لورېږي. مورې، زما هم په ځان نه لورېږي، خو مجبوره یم. مجبوري ډېر بد شی دی. زه خو هغه زړور خان وم چې چا به مې په مخ کې خبره هم نه شوه کولی، خو دې خلکو زه په دوکه کلي ته راوستم او زیات لاس پکې د عجب ګل دی، د عجب ګل. خیر خدای به لاره برابره کي. د دې ټولو خبرو پوښتنه به وکړمه. زه مورې، ته لاړه شه او زما د بسترې او جامو غم وکړه، زه پکې اوس هسې نم راګیر یم. خدای دې مل شه زویه، خدای دې مل شه. ته صبر وکړه چې لږ خو دې ښکل کم که نه. خدای خبر شه بیا به دې کله ګورم. قربان دې شمه.
زرمینې خدای دې زموږ مرکز ښځو سره ښه وکړي. ته وګوره څومره ډېر شیان راوړي دي. زما خو په فکر کې هم دا نه و چې خلک به دومره مرسته وکړي. دا خو د نجیبې د کورنۍ لپاره ډېر زیات دي. شکر دی تور پیکی بابای چې زموږ په خلکو کې د مرستې احساس شته. هغه ویډیو چې هر څوک یې وګوري که د تږي زړه وي هم نرمیږي. او بیا زموږ د مرکز ښځې خو ډېرې زړه سواندې دي. خدای دې ټولو سره ښه وکړي. امین. خو زرمینې اوس دا وایه چې دا مرستې به لیږو څنګه؟ او چې د نجیبې د کور نه زیاتې دي دې سره به څه کوو؟ بې غمه اوسه. په دې هکله ما فکر کړی دی د یوسف سره به خبره وکړم او دا شیان به ورته ولایت ته ولیږو. کابل ته لیږل به هغه ته واله کو. دا هم دې ښه وویلې. خو په دې کې ځینې داسې شیان دي ډېر زاړه دي او ځینې جامې بیرته ګنډل غواړي. چې کوم ډېر زاړه دي او د کار نه دي هغه به ترې لرې کو او چې کوم جوړیږي هغه به وګنډو. د مرکز ښځې چې مرکز ته راشي هر یوې ته به خپل کار ورکو چې تاسو دومره مرسته کړې ده د خدای د رضا دپاره دام جوړ کړئ. سمه ده، ښه خبره ده. ته د یوسف سره خبره وکړه او زه به ښځو ته دا کارونه وسپارم. خدای وکړي چې یوسف وزګار وي او دا مرستې په وخت ورسوي. د شورا محترم وغړو خبرې مه کوئ. کورم ودان ښه رابه شو د مطلب شاه خبرې ته. دا د مطلب شاه حاضر دی. دا چې مطلب شاه څه کړي دي مني او که نه دا به درته انجینر صاحب فرید ووایي. بیا د مطلب شاه پاک له فیصله هغه به م واورو. انجینر صاحب فریده خلکو ته خبره واضح که. سمه ده ورونو. خبره دا ده چې سربند ته بم مطلب شاه ایښی و او په دې کار کې ورسره د ملک صاحب غنیم لاس و. مطلب شاه خپل جرم منلی دی نو اوس به ورته سزا ورکول کیږي او سزا یې دا ده چې دی به د سربند په کار کې برخه اخلي ځکه چې د ده په واسطه سربند وران شوی و اوس به په جوړېدو کې برخه اخلي. څه زه به اوس د سربند په کار کې برخه اخلم لکه د نورو مزدورانو په شان؟ دا زما په شان کې سپکاوی دی. زه دا فیصله نه منم. زه خو د شورا اپوزیسیون یم. اپوزیسیون څه وړوکی سړی خو نیم. زه دا کارونه نشم کولی. ښه سمه ده چې نشي کولی. ځه نو بیا جیب ته لاس که او نقد تاوان راوباسه. رښتیا وایي ځکه ستا په وجه سربند زیانمن شوی باید جوړم شي. اله مطلب شه پیسې راوباسه چې ستا په ځای موږ نور مزدوران هغه ځای ته ولیږو. میوه ګله ما سره خو د غیران درک هم نشته. چې د غیران درک نشته در سره نو بیا هغه دغه مه کوه. کومه فیصله چې شوې همدا ومنه. موږ پوهېږو چې ته پیسو ورکولو ته نه تیارېږي. بس سمه ده نو دا فیصله به ومنم خو هغه د ملک صاحب سره به څه کوئ؟ د ملک صاحب سره به حساب کتاب کیږي خو ته اوس د هغه فکر مه کوه. د ځان پاک له فکر وکړه. د ځان پاک له عجب ګل راځي ورسره به لاړ شي. د سربند کار ته ملا وتړه. څه عجب ګل؟ نو په دې کې د عجب ګل څه کار دی؟ خو کار دی او زه ورته په خپله ځم. عجب ګل ظالم ته مې ولې سپارئ؟ هغه بیا په ما باندې ظلم کوي. ښه د خپل ځان پاک له څومره ډارېږي ظلم در باندې کېږي. خو چې سربند ته دې بمې خوده او رانودې ولې هغه ظلم نه دی؟ بیا مطلب شه موږ په تا باندې ظلم نه کوو او نه به عجب ګل ظلم ته پرېږدو. بس هغه به صرف ستا څارنه کوي نور به غلی ناست دي. سمه ده نو خدای راوستې ده. وایي که ګور ګران دی خو د مړي ناکام دی. دا پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې
مطلب شاه د ملک غني له لورې هڅول شوی و چې د سربند د کار مخنیوی وکړي، ځکه که شاړه ځمکه آباده شوه د دوی له لاس څخه وځي او بیا شورا قوي کیدی شي. نو د کلیوالي شورا لپاره کوم کار پکار دی ترڅو په خپلو خپو باندې ودرېږي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 02083303055 02016 3355.